هر هغه څوک چې په اروپا کې اوسېږي ګوره لورګانې ورته ور نه کوي. زه بیا هم تاسو ته وایم خپل لورګانو ژوند مه تباه کوئ، ځکه چې سترګو لیدلو زه حال تاسو ته وایم چې هر هغه چا چې ورکړي دي 15 کاله 6 کاله 7 کاله دننه په افغانستان کې په خپل کور کې تېر شوي دي، د نامزادۍ نه وروسته 7 کاله یو نجلۍ په کور کې ناسته وي، آیا دا ښه خبره ده؟ د هغې زړه به دننه په افغانستان کې ځورېږي. نو دا میړه چې هلته په نامزاد په اروپا کې چې په فرانس کې وي که په جرمني کې وي که په هر مملکت کې وي هغې زړه هلته ځورېږي. نو ټول ژوند یې در په دره. دغه ویډیو خصوصا هغه چا دپاره ده، هغه والدینو دپاره ده چې هغوی دننه په افغانستان کې دي او هغوی لورګانې په اروپا کې ورکوي یا د اروپا څخه کوم څوک د دوی لورګانو پسې په خواځګار راځي. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، خاص پیغام د تاسو دپاره. نو ګورئ لومړنۍ تاسې هر هغه څوک چې په اروپا کې اوسیږي، اول دغه نقطه تاسې باید په ذهن کې ولرئ. نو کم ځوانان چې په اروپا ته ځي دوی په کومو لارو باندې اروپا ته ځي؟ یو سم سړی زه هېڅکله فکر نه کوم چې په دغه مرګ لارو باندې اول اروپا ته لاړ شي. هغه مشکلات چې دوی باندې په هغه ترکیې بارډر کې تېرېږي، هغه مشکلات چې دوی باندې په یونان په دغه په بلغار لارو باندې په دغه لارو باندې چې دوی باندې کوم مشکلات دوی باندې تېرېږي هغه مشکلات دوی په ځان باندې قبلوي، بیا هغې نه وروسته دوی اروپا ته رسېږي. ځکه چې هر هغه څوک چې حداقل لږ ځان په اړه لږ سوچ ولري، لږ تعلیم یافته اوسي، لږ حداقل هغې دماغ لږ کار کوي، هغه هېڅکله په دغه غلطو لارو باندې هغه داسې یو مملکت ته نه ځي. نو لومړنۍ دا خبره. نو دویمه خبره دا ده چې هر وخت چې هغوی راځي ستاسو لورګانو پسې په خواځګاري راځي، نو تاسو ډایرکټ دغه فکر کوئ چې ولا دغه هلک چېرته ده؟ په اروپا کې ده، ولا په خارج کې ده. تاسې فقط د خارج په نوم تاسې دوکه کېږئ چې ولا دغه هلک په خارج کې ده. نو د هغې د ژوند په اړه تاسې معلومات نه لرئ چې هغه په اروپا کې په څه رقم ژوند لري. هغه داسې چې غونډه ورځ په اروپا کې شپې په سړکونو کې ویده کېږي، نو تاسې خبر نه ولا اروپا کې ده، په فرانس کې ده، په جرمني کې ده. لومړی باید تاسې هغه هلک په اړه تاسې لږ تحقیق وکړئ، په کومه طریقه دا اروپا ته تللی ده او هلته د دې سټیټس څه شی ده. فرض مثال چې هر څوک چې ګوري دا خبره تاسې واوري چې اروپا ته ځي، نو حد اقل هغه چې کم وخت ونیسي نو 15 کالو کې دننه ایله په 15 کالو کې هغه هلته قبولیت واخلي. نو چې کله حد اقل په 15 کالو کې دننه هغه هلته قبولیت واخلي او بیا په دې کې دننه یا په 3 کالو کې یا په 3 کالو کې په 4 کالو کې قبولیت سره سم دی کار اجازه هر څه، نو چې کار اجازه وي هم ورسره داسې یو سم ځای کې ورته کار نه پیدا کېږي، نو حد اقل دا باید یو 2 کاله 3 کاله کار وکړي چې دا هلته مالي استقلالیت دی ترلاسه کړي. نو چې کله د مالی استقلالیت ترلاسه کړه زه فکر وکړو چې 15 2 شپږ 7 کاله شول، بیا هغې نه وروسته نو دا بیا اړتیا لري چې دا هلته یو کور باید ولري، ځکه چې دا کله چې په افغانستان کې د یو چا لور پسې دی ځي، په خواځګاري ځي، د هغې لور ته ځان ته نامزاده کوي. نو ګورئ بعضې هلکان وي چې اروپا ته تللی اوسېږي 1 کال کېږي ایله 2 کال کېږي، نو حد اقل دا په خپل هلته قبولیت نه لري او دی په افغانستان کې دننه یو جلی هلته چې کړي د ځان ته نامزاد کړي او هغې ته په دروغ ورته وعدې ورکړي چې ولا زه دلته قبول شوی یم او دلته بس کارم کوم دام کوم، ولا یو میاشت 2 میاشتې وروسته زه راشم دلته ستا لور سره دلته نامزادي وکړم، ستا ډاکومنټ به جوړ کړم، ستا پروسس به وکړم، زه به د اروپا ته ویسم او د دې په خپل هلته سټیټس چې وي هېڅ شی هم نه، په 2 کالو کې د دې هلته هېڅ ډول دا ډاکومنټ نشي اخیستلی. نو ایله به دغه 4-15 کالو دا هلته ډاکومنټ واخلي، بیا هغې نه وروسته دا به هلته کار وکړي چې تر څو مالي استقلالیت ترلاسه کړي، بیا هغې نه وروسته دا ضرورت لري چې کله دی خپل نامزاد خپله ښځه د اروپا ته راولي هلته باید دا یو کور ولري. نو چې کله اسنادونه یې واخیسته ورپسې ټراول ډاکومنټ یې واخیسته، بیا هغې نه وروسته دی هلته مالي استقلالیت ترلاسه کړه، بیا هغې نه وروسته حد اقل دی هلته یو کور باید ولري چې کله چې ته خپله ښځه راوستل غواړې اروپا ته باید کور ولري، دا جبري ده. نو بیا هغې نه وروسته دا مستقیم خو بیا هم افغانستان ته دا نشي تللی. ګورئ بیا هغه دا مکمل دا پروسه ګوره په ذهن کې ونیسئ چې دا 100 کاله په دې کې تېر شول، ښه دا 2 کاله کېږي چې هلته تللی د ستا لور یې نامزاد کړه او دغه پروسه تاسې 7 کاله خو اوس په دې کې شول. بیا هغې نه وروسته دا په قاچاقي لارو فرض مثال دا مستقیم د افغانستان ته خو نشي تللی، دا په قاچاقي لارو په نورو لارو باندې فرض مثال دا یا ایران ته ځي یا نورو مملکتونو ته، هغې نه وروسته دا په قاچاق ډول افغانستان ته وړي چې کله افغانستان ته لاړو هغې نه وروسته ستا لور سره به دا کوژده وکړي، ځکه چې کوژده کول هغې سره باید د یو ویډیو ولري، یو ثبوت باید ولري چې دا ویسي هلته ورته ښکاره کړي چې دا ګوره دا زما نامزاد ده، دې سره زه نامزاد یم، دا مې ښځه ده، هلته هغوی وګوري، هغې نه وروسته د دې ډاکومنټ په پروسس کې واچوي. بیا د جلۍ پروسس څه ده؟ دا ګوره په دې کې تقریبا
چې تر څو چې جلۍ ژبه زده کړې نه وي هېڅ وخت نشي کولی چې هېڅ امکان نه لري چې هغه د اروپا ته ویسي. بیا هغې نه وروسته جلۍ به اروپا کې په هر یو مملکت کې کومه ژبه وي نو هغه به په افغانستان کې دننه هغه ژبه به شروع کړي چې مکمل کله ژبه یې زده کړه به هغې نه وروسته لاړه به شي د سفارت ته. نو هغه سفارت فرض مثال که په ایران کې او که اسلام آباد کې که هر چېرته و نو هغه به هلته امتحان ورکړي چې په کله هلته په امتحان کې کامیابه شوه بیا هغې نه وروسته ډاکومنټ به پروسس شي چې په دې کې حد اقل په جلۍ باندې په دننه په افغانستان کې 15 کاله نور تېرېږي 6 کاله نور تېرېږي. داسې کسان زه پېژنم چې په 7 کاله کېږي چې په افغانستان کې دننه بېچارهګان ناست دي نو تر اوسه کارونه نه دي خلاص شوي. نو ډېر زیات ستاسې فکر وي چې تاسې په دې باندې ونه غولېږئ چې هغوی تاسو ته ووایي چې ولا زه په اروپا کې یم زما 2 کاله کېږي 3 کاله کېږي ولا دلته زه ډاکومنټ لرم دلته قبولیت لرم 2 کاله 3 کاله کې په اروپا کې هېڅ چاته هم قبولیت نشته ټول دروغ وایي. په دروغو باندې باید تاسې تېر ونه وځئ په لورګانې ګورئ چې او د دې برعکس د دې متضاد چې کوم امریکا ده یا کاناډا ده خصوصا کاناډا چې په ټوله دنیا کې نوم لري په کاناډا د مهاجرت دپاره په ټوله دنیا کې واحد کنټري کاناډا ده چې دلته که څوک دلته مهاجرین دلته راځي هغې په ډېر کم وخت کې کار ترسره کېږي چې 3 میاشتو 4 میاشتو کې هغه کولی شي دلته په کاناډا کې دننه هغه قبولیت واخلي او همچنان که چېرته غواړي چې هغه خپل فامیل دلته راولي یا نامزاد ولري هغه دلته راولي په 6 میاشتو کې ټول کار خلاصېږي او دلته راتللی شي.